السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بایاست. ګران دوستانو، زه یم محمد الله همدرد، ستاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوجي زده کړه. ګران دوستانو، نننۍ ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو فیسبوک کې د ستاسو ویډیوګانې خپله پلی کېږي، نو څنګه کولی شو دغه بندي کړو. نو له ما څخه ځینو ملګرو ډېره پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو فیسبوک کې اتومات ویډیو پلی کېږي بندي کړو. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو کله چې تاسو لومړی ملګرو تاسو راشئ فیسبوک، خپل فیسبوک ته چې کله تاسو راخلاص کړ، دلته ملګرو تاسو چې کله ویډیوګانې راواړوئ دغه ستاسو څخه ډېر MB وهي ملګرو، سمدستي دغه ویډیو پلی کېږي ملګرو. تاسو لیدلی شئ. نو څنګه کولی شو دغه بیرته بندي کړو چې زموږ MB هم زیاته مصرف نه کړي. تاسو به راسئ درې ټکو باندې تاسو ملګرو فیسبوک درې ټکو باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ په سیټینګ اینډ پرایوسي، په دې به کلیک وکړئ او په پاس سر کې به لومړی آپشن تاسو ته ملګرو ښکاري سیټینګز، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله ملګرو کلیک وکړ لاندې به راسئ په میډیا اینډ کانټیکسټ، په دې به تاسو کلیک وکړئ او ملګرو تاسو دلته لاندې ښکاري تر اخري آپشن څخه دریم آپشن +، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو درې آپشن درکوي. ملګرو لومړی آپشن تاسو وینئ چې دغه ویډیو خپله پلی کېږي، تاسو به نیور +، ویډیوز اخري آپشن و تاسو ملګرو ټیک مارک کړئ. دا هم چې کله ټیک مارک کړئ ملګرو نو تاسو اوس خپل فیسبوک څخه بیرته ووځئ ملګرو، خپل فیسبوک تاسو بیرته ریفریش کړئ، تاسو بیرته خپل فیسبوک ته ننوځئ او بیرته بیا خپل ویډیو ته راشئ او دلته ملګرو تاسو لیدلی شئ چې زموږ فیسبوک ویډیو خپله نه پلی کېږي. تاسو ته به د ویډیو سټارټ کولو یعنې چلنولو یو آپشن درکوي ملګرو. دغه آپشن چې تاسو کله به تاسو ویډیو به پلی کېږي ملګرو. ملګرو هیله لرم چې په دې طریقه به تاسو پوه شوي یاست. ګران دوستانو، که کوم پوښتنه لرئ نو ما ته په کمنټ کې تاسو ویلی شئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.